بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې. نن ورځ غواړم ستاسو سره د درې شیانو په اړه باندې خبرې وکړم. که چیرې موږ تاسو دغه درې شیان په صحیح ډول سره مدیریت کړو او له دغو درې شیانو څخه سمه استفاده وکړو، نو موږ ستاسو به تر ډېره حده پورې په خپل ژوند کې بریالي یو. او که خدای مه کړه دغه درې شیان چې سمه استفاده ونه کړو او په سم ډول مدیریت نه کړو، نو کیدای شي موږ ستاسو له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شو. چې اخري چې دا تر ټولو مهم ده. راځو اول ته. اول شی چې ده ټایم ده. ټایم یا وخت. وخت زموږ ستاسې هغه شتمني ده، کله چې یو ځل له لاسه ووتله نو بیا هېڅکله نه راګرځي. که چیرې موږ تاسې وګورو ټول انسانان چې دي 4 ساعته وخت لري، خو هغه خلک چې بریالي دي او کامیاب دي یغو دغه 4 ساعته صحیح استفاده کړي دي، اعظمي ګټه یې ترې اخیستې او په سم ډول یې مدیریت کړي دي، نو ځکه دوی د ژوند په ډېرو چارو کې بریالي دي. خو هغه خلک چې ناکام دي یا شاته پاتې دي یغو د خپل وخت سم نه ده مدیریت کړی او سمه استفاده یې نه ده تېر کړی، ځکه تر ډېر حده پورې دوی شاته پاتې دي. نو د دې لپاره چې وخت صحیح مدیریت کړو، تاسو ته 3 لارې ښیم چې که چیرې له دغو 3 لارو څخه استفاده وکړو نو موږ ستاسې به له وخت څخه اعظمي استفاده کړې او ډېر کارونه به مو په کم وخت کې ترسره کړي. اول چې د هغه د اولیتو مشخصول دي. کله چې موږ تاسې ورځ پیل کړو باید هغه کارونه چې موږ تاسې لپاره ډېر مهم دي او موږ خپل هدف ته رسوی سي هغه باید د ورځې په لومړیو کې ترسره کړو او ډېر تمرکز باید یوازې په یغو کارو باندې چې اولیتونه ټاکل چې د وخت په مدیریت کې تر ټولو اساسي رول لوبوي. دومه خبر چې ده هغه د مهالویش یا د تقسیم اوقات درلودل دي. که چیرې موږ تاسې وغواړو چې وخت صحیح مدیریت کړو او خپل کارونه په خپل وخت سره ترسره کړو، باید موږ تاسې د هر کار لپاره یو مهالویش ولرو تر څو هغه کارونه په ټاکلي وخت کې ترسره کړو. نو دومه خبره دا ده چې موږ تاسې باید د هر کار لپاره مهالویش ولرو، که هغه د مطالعې لپاره ده، که د ورزش لپاره ده او یا هم د تفریح لپاره ده. او درېیمه خبره دا ده چې موږ باید نوی زده کړو. یعنې کله چې موږ تاسې خپله ورځ پیلوو نو د ورځې په جریان کې موږ د ډېرو داسې شیانو سره مخامخ کېږو چې هغه له کار هم باسي ده خپل هدف ته نشي نږدې کولی. نو ټول هغه کارونه چې خپل هدف ته نشي نږدې کولی او د موږ لپاره مشکلات جوړوي، د هغو کارو لپاره موږ باید نه ووایو. کله چې د دو کارو لپاره موږ تاسې نه وویل نو هغه کارونه چې هغه موږ تاسې خپل هدف ته نږدې کوي د هغو کارو لپاره هم هو ویلی دي. نو دغه 3 شیان موږ تاسې باید په نظر کې ونیسو تر څو وخت په سم ډول سره مدیریت کړو. دومه خبر چې ده چې هغه زموږ تاسې په بریالیتوب کې ډېر مهم رول لري، هغه چې ده انرژي ده. انرژي چې ده د بدن، د ذهن او د احساساتو ځواک ته ویل کېږي چې موږ تاسې د یو کار د کولو لپاره باید انرژي ولرو تر څو هغه کار په سم ډول سره ترسره کړو. که چیرې موږ تاسې وخت ولرو خو د یو کار د ترسره کولو لپاره انرژي ونه لرو نو هغه کار په سم ډول سره نسو ترسره کولی. نو دومه خبره مهمه دا ده چې که چیرې موږ تاسې غواړو یو کار په سم ډول ترسره کړو او په خپل وخت ترسره کړو، د هغو لپاره موږ تاسې باید په کافي اندازه سره انرژي ولرو. انرژي چې ده په عموم کې په 3 ډوله ده. یو چې ده فزیکي انرژي ده. کله چې موږ تاسې غواړو یو فزیکي کار ترسره کړو د هغو لپاره موږ تاسې باید فزیکي انرژي ولرو. فزیکي انرژي چې ده موږ تاسې عموما له 3 شیانو څخه په لاس راوړی سو. یو چې دي ښه خواړه خوړل دي، یعنې هغه خواړه چې زموږ تاسې بدن کمزوری کوي یا هغه شیان چې زموږ تاسې بدن ته تاوان رسوي هغه باید استفاده نه کړو. دومه خبره چې دا ده موږ تاسې باید په کافي اندازه باندې خوب وکړو، یعنې په 4 ساعتو کې باید 8 ساعته خوب باید ولرو تر څو زموږ تاسې فزیکي انرژي پوره وي. او درېیمه خبره دا چې موږ تاسې د دې لپاره چې فزیکي انرژي ولرو باید ورزش وکړو تر څو ذهن فعال شي. دوم د انرژي ډول چې ده هغه ذهني انرژي ده. کله چې موږ تاسې وغواړو یو ذهني کار ترسره کړو، مثلا مطالعه وکړو یا یو شی نوی زده کړو یا یو مهارت زده کوو، د دې لپاره موږ تاسې ذهني انرژي ته اړتیا لرو. ذهني انرژي چې ده څه رقم په لاس راوړی سو. اول دا ده چې له ډېر سخت کار وروسته مثلا که چیرې موږ تاسې مطالعه کوو نو د مطالعې وروسته باید یو څو تفریح وکړو تر څو ذهن بیرته انرژي په لاس راوړي او فعال شي. دومه خبره دا ده چې موږ تاسې باید ذهن په داسې کارو باندې مصروف نه کړو چې هغه زموږ تاسې ذهني انرژي ختموي. مثلا سوشل میډیا
که چیرې موږ تاسې خالص په ټولنیزو رسنیو کې خپل وخت ضایع کوو نو دا یوازې دا نه ده چې زموږ تاسې وخت ضایع کوي بلکې زموږ تاسې دغه ذهني انرژي هم له منځه وړي. نو دویم چې ده ذهني انرژي ده او دریم چې ده د احساساتو انرژي ده چې د احساساتو انرژي چې ده موږ تاسې باید همیشه مثبت فکر وکړو او همیشه له داسې خلکو سره واوسو چې هغه مثبت فکر لري منفي فکر نه لري. نو په دې ډول سره موږ تاسې کولی سو د احساساتو انرژي هم په لاس راوړو. نو دومه خبر چې ده چې زموږ تاسې په بریالیتوب کې ډېر رول لوبوي هغه چې ده انرژي ده چې باید پاملرنه ورته وکړو او خپل انرژي باید په مثبتو کارو کې مصرف کړو تر څو موږ تاسې تر ډېره حده پورې په ژوند کې بریالي یو. دریم شی چې ده چې د موږ تاسې لپاره ډېر مهم ده هغه چې ده فوکس ده. فوکس یا تمرکز څه ته ویل کېږي کله چې موږ تاسې د خپل انرژي او خپل وخت یوازې د یو کار لپاره او یوازې د یو هدف لپاره ځانګړی کړو دوی ته ویل کېږي فوکس یا تمرکز. که چیرې موږ تاسې غواړو چې یو کار په ښه ډول ترسره کړو او په خپل وخت یې ترسره کړو نو زموږ تاسې د خپل وخت او خپل انرژي باید یوازې یو کار ته ځانګړی کړو چې په دې ډول سره کولی شو چې هغه کار په ښه ډول هم ترسره کړو او ژر یې هم ترسره کړو. اوس راځو دې ته چې څه رقم کولی شو موږ تاسې په خپلو کارو باندې فوکس یا تمرکز ولرو. نو اوله خبره دا ده چې موږ تاسې باید په یو وخت کې یو کار ترسره کړو. یعنې که چیرې زه غواړم چې مطالعه وکړم نو باید زه نیم ساعت یوازې مطالعې ته ځانګړی کړم. په دغو نیم ساعت کې زه باید نور کارونه نه کړم. داسې نه چې زما مخ ته کتاب هم پروت د مطالعې لپاره موبایل هم پروت دی سوشل میډیا مې نو په دې ډول سره موږ تاسې هغه کار سم نسو کوی. خو که چیرې یوازې کتاب او ټول ذهن مې یوازې مطالعې ته نو زه هغه کار په سم ډول ترسره کوی سم. نو اوله خبره دا ده تمرکز یا فوکس لپاره چې په یو وخت کې باید یو کار ترسره کړو. دومه خبره دا ده چې موږ تاسې باید هغه شیان چې موږ ته مزاحمت کوي هغه باید له منځه ویوسو. مثلا که چیرې موږ تاسې غواړو یو کار ترسره کړو یا ټلیفون یا کمپیوټر یا انټرنیټ دغه شیان باید لرې کړو تر څو یوازې تمرکز هم په یو کار باندې. او دریمه خبره دا ده چې موږ تاسې باید یو روښانه هدف ولرو چې یوازې ټول فکر او تمرکز په یغو باندې او هغه هدف په لاس راوړو. نو دغه درې خبرې دي چې زموږ تاسې په بریالیتوب یا کامیابي کې ډېر رول لوبوي. نو که چیرې غواړئ چې په ژوند کې تر ډېره حده پورې کامیاب یې له وخت څخه دې اعظمي استفاده وکړه او وخت په سم ډول مدیریت کړه. دومه خبره دا ده چې انرژي دې په بې ځایه کارو باندې مه مصرفوه. کوشش وکړه چې انرژي دې په یو کارو باندې مصرف کړي چې هغه ستا خپل هدف ته نږدې کولی شي. او دریمه خبره دا ده چې تمرکز دې یوازې په یو کارو باندې وکړه چې هغه ستا خپل هدف ته نږدې کولی شي او ستا لپاره ډېر مهم دی. نو که چیرې دغه درې کارونه ترسره کړو نو انشاءالله ته به کامیابېږي. مننه له توجه څخه.